پوهیږم ډېر بدرنګ تارونه چیړله مخه نه کوم پوهیږم ډېر بدرنګ تارونه چیړله مخه نه کوم نشه کې یم د بنګ تارونه چیړله مخه نه کوم دا ټول خلک لګیا دي امن ګوري امن غواړي دا ټول خلک لګیا دي امن ګوري امن غواړي یو زه پکې د جنګ تارونه چیړله مخه نه کوم منمه چې پښتون نه یې په تا کې به څنګ راشي منمه چې پښتون نه یې په تا کې به څنګ راشي زه هسې ستا د ننګ تارونه چیړله مخه نه کوم په څه ځای کې به غم وي او څه ځای کې خوشحالي وي په څه ځای کې به غم وي او څه ځای کې خوشحالي وي زه هر ځای کې د ډنګ تارونه چیړله مخه نه کوم صاحب یمه ساده یم ښه پوهېږم چې ازار کوي صاحب یمه ساده یم ښه پوهېږم چې ازار کوي بیا هم د مسملنګ تارونه چیړلمه ښه نه کوم ګرانو مینوالو پروګرام ادبي ملګرو کې ستاسو قربت صاحب مانیروال تاسو ته مخاطب دی هیله لرم چې روغ جوړ به یې خوشحاله به یې زما د طرف نه د ادبي ملګرو د ټول ټیم د طرف نه ډېر ډېر سلامونه او ډېرې دواګانې ملګرو هر ورځې پروګرام کې چې موږ تاسو ته ملګری راولو او د هغه نه تاسو د خوند رنګ شاعري ډالۍ کوو نن هم راسره پروګرام کې زموږ زلمی شاعر دی زموږ نوی شاعر دی څنګه چې ما تاسو ته ویلي دي چې زما کوشش دا ده چې هغه خلک را مخکې کړو څوک چې د ټیوي د شیشې نه څوک چې د میپلونو نه څوک چې د ډېرو شور نه ګڼو نه ډېر سیټ ته پاتې شوي دي هغه خلک به را مخې ته کوو زموږ زلمی ملګری دی په لنډ بهر کې د کمال د حده پورې رسېدلی دی ملګرو آزاد یوسفزي سره ناست یو الله دې راته داسې خلک ژوندي لري ټول پښتانه دې الله په امن او په امان کې ساتي آزاد یوسفزي له راغلي یو درې کلي ته راغلي یو چېرته که چې زموږ ګران ملګری آزاد یوسفزی پاتې کېږي راځئ چې اول هغوی سره یو څو خبرې وکړو او بیا د هغوی نه د خوند رنګ شاعري ډالۍ کړو السلام علیکم وعلیکم السلام صاحب باندې څنګه هلکه دا ته ښه خیر خیریت آزاد بھائی دا راته ووایه ړومبي د خپل کلي لکه پیژنګلو او خپلو مینهوالو سره وکړه ډېر ملګري بیا وایي چې یاره دره کم ځای کې ده دره ډېرې درې هم دي ته د خپل کلي مختصر غونډه کوي د خپل کلي باره کې به راته زه دا ووایم چې زمونږ کلی د پنپیر په یونین کونسل کې راځي د پنپیر په یونین کونسل کې پنپیر کلي پسې بیا دویم نمبر کلی دره راځي یونین کونسل پنپیر راځي او ویلیج کونسل چې کوم دی نو دا زمونږ د کلي ځان دی یو ځای دی دا د پنپیر او د سوابای په منځ کې د شنو غرونو د بخوړ په غاړه کې یو ډېر ښایسته یو ډېر شینکي ډېر خلک دره په دې وجه باندې خوښوي هم چې دا یو شنه علاقه ده دې کې خوړ هم شته دې کې غر هم شته نو زمونږ کلی د پنپیر او د سوابای په منځ کې ډېر ښه ګرانو مینهوالو ډېر ملګري به د فیسبوک په لیکه باندې اوس آزاد یوسفزی ویني ځکه چې چا لږ وخت وشو چې ثوابینامه نماینده هم دی هغوی له به پروګرامونه انشاءالله سټارټ کړي دي کوي بیا به تاسو سره هر ټایم مخاطب کېږي او دا د ما دپاره یو ډېره د خوشحالۍ او د فخر خبره ده چې آزاد یوسفزی نن ما سره ناست دی او زموږ په پروګرام کې زموږ میلمه دی ډېر ټایم هم نه علم ګرانو مینهوالو راځئ چې نیغ په نیغه باندې د آزاد یوسفزي نه د لنډ بحر یو ډېر ښکلی غزل واورو آزاد صاحب خپلو مینهوالو ته غزل کوم مهرباني غزل لیکي چې دا په کوم ګناه کاڼېږم دا په کوم ګناه کاڼېږم خدایه هر وخت یې جاړېږم ای جانانه ستا د لاسه ای جانانه ستا د لاسه په سور اور باندې سوځېږم ډېر ښه دی تیارې لرې کم رڼا کم تیارې لرې کم رڼا کم پښتون شمه یم بلیږم ته چې راشې ای جانانه ته چې راشې ای جانانه خوشحالېږم اوس زه هم لارې ته رالم اوس زه هم لارې ته رالم اوس زه هم لږ ډېر پوهېږم یو وړې شانتې غلطۍ نه یو وړې شانتې غلطۍ نه هره ورځ یې په دار کېږم ډېر ښه دی مجبوری نه سمندر کې مجبوری نه سمندر کې بې ګودره ورګاډېږم ډېر ښه دی او د آخري شعر د صاحب بای چې که پښتون مې اتفاق کړو که پښتون مې اتفاق کړو آزاد من به غاټېږم ډېر ښه انشاءالله کېږي به اتفاق پر علي د پښتنو څومره چې ستاسو په شان ملګري دي د قلم خاوندان دي هغوی ټول لګیا دي کوششونه شروع دي انشاءالله پښتون ډېر سمجداره قوم دی ډېر عقلمند قوم دی دی کېږي به هم داسې
اجمل منصور صاحب یو کیته درته ډالۍ کومه ټولو مینوالو ته آزاد صاحب تا ته چې بچوله چې موږ نه کیدو نومونه په پښتو کې بچوله چې موږ نه کیدو نومونه په پښتو کې سبا به هغوی څنګه لیکي خطونه په پښتو کې هغه مولا مې خوښ دی او هغه مې د زړه سر دی چې لیکي مینانو له ساختونه په پښتو کې ملګرو آزاد یوسفزي سره ناست و آزاد یوسفزی داسې په یو غزل باندې نه پرېږدو زموږ کشر دی موږ ورخواته بیا راځو بیا به تاسو دپاره پروګرامونه کوو آزاد صاحب خپلو مینوالو ته یو بل غزل هم ډالۍ کړه چې خوندونه ترې نه واخلي غزل نه مخکې یو درې شعره چې ارشاد ژوند ته مې داسې څوک راغلي زما زړه ټکوي ژوند ته مې داسې څوک راغلي زما زړه ټکوي خوب مې ورک شوی د مزغو مې دیواله ټکوي ډېر ښه دی او کلاس کې هر څه مې وې پرېږدم ورمنډه واهم کلاس کې هر څه مې وې پرېږدم ورمنډه واهم او زه وایم جانان دی که هر څوک مې دروازه ټکوي ډېر ښه دی ډېر ښه دی ورته ښه پته ده چې مړ دی اوس په څه راپاسي ورته ښه پته ده چې مړ دی اوس په څه راپاسي او دا پېغله ناسته ده د رور قبر خزه ټکوي ډېر ښه دی غزل له صاحب بای چې ارشاد په کم عمرۍ کې مې غمونه ډېر ګریوان ته پاتې په کم عمرۍ کې مې غمونه ډېر ګریوان ته پاتې او خفه په دې یم شو ژوندون مې ټول خفګان ته پاتې او دا تا ته پته ده ما څومره وه په مینه راوړې دا تا ته پته ده ما څومره وه په مینه راوړې او زما د لاس نښه اشنا شوله ډېران ته پاتې ډېر ښه دی او هغوی ته پته ده په ونه کې اوس امن نشته هغوی ته پته ده په ونه کې اوس امن نشته ځکه خوشوره خارو جاله روشندان ته پاتې ډېر ښه دی ډېر ښه او زه خو تنها شوم بس عمر له صحرا کې ژوندون زه خو تنها شوم بس عمر له صحرا کې ژوندون کلی محلت کور او کوڅه شوله جانان ته پاتې ډېر ښه دی او زمونږ ژوند دی د یو بل سر تړلی داسې زمونږ ژوند دی د یو بل سر تړلی داسې ته شوې ټپه ازاده زه شوم یا قربان ته پاتې ډېر ښه دی ډېر ښه دی ګرانو مینوالو د آزاد صاحب نه تاسو غزلې واورېدې هیله لرم چې ستاسو پرې د ژوند یو څو ګړی ښې تېرې شوي د هغه شعرونه به اورېدلي زموږ د پروګرام پرمټ ملګرو بدل شوی موږ به دوه غزلې د ملګرو دغه کول یو مسافر ملګري وطنوال ملګري څوک چې پښتو سره شعر سره مینه ساتي هغوی به بار بار وایي چې د پروګرام ټایم ډېر کم دی د پروګرام ډېر کم دی اوس ملګرو موږ تاسو سره د ملګري نه کیټې هم تاسو ته ډالۍ کوو غزلې هم ډالۍ کوو او بل به ملګرو له دا یادګیرنه هم ورکړمه چې په یوټیوب باندې هم په دې نوم ادبي ملګرو باندې زموږ چینل کولاو شوی دی هم د داسې ملګرو د روکو ملګرو ویډیوګانې د ښو زموږ د استادانو شاعران انتخاب کلامونه چې کوم دي هغه به پکې تاسو ته میلاویږي هغه هم بیا سبسکرایب کوئ ملګرو آزاد صاحب را سره ناست دی آزاد صاحب خپلو مینوالو ته د تسکین صاحب خبره چې کم شعر دی نه د شاعر اولاد دی خو بیا په اولاد کې هم مشر او کشر او میانزامې لور خور دا سړي ته پکې بیا په ټول اولاد کې یو خوږ تا ته چې کوم ډېر زیات خوږ دی ګرانو ته غزله یو غزل بل ووایم چې ما ټوله شپه به د رڼا د لاسه خوب نه کوه ما ټوله شپه به د رڼا د لاسه خوب نه کوه خلک خو ډېر عمره چا د لاسه خوب نه کوه ډېر ښه دی او سحر دی ویلو درځم به نو په دې تمام سحر دی ویلو درځم به نو په دې تمام او بېګا مې ټوله شپه را ستا د لاسه خوب نه کوه ډېر ښه دی او نه هلته کټو نه بالغ نه تولایي بړستنه نه هلته کټو نه بالغ نه تولایي بړستنه حیران ولاړم وارخطا د لاسه خوب نه کوم بېګا مې ټوله شپه را ستا د لاسه خوب نه کوم او خانان لګیا دي د پټي په سر یو بل مړ کو خانان لګیا و د پټي په سر یو بل مړ کو او د نورو خلکو د درزا د لاسه خوب نه کو ډېر ښه دی او چې پیسې نه وي ښه بېغمه شي دا زاده چې پیسې نه وي ښه بېغمه شي دا زاده او د ډېرو خلکو د دنیا د لاسه خوب نه کوو ګرانو مینوالو د آزاد صاحب نه تاسو غزل واورېد او په اخره کې به درته زه د آزاد صاحب د خوب خبره وکړه نو زه به درته اخري کې خپل یو څو شعرونه هم ډالۍ کړمه چې څه وجه وه بیا راله خوب نه راته څه وجه وه بیا راله خوب نه راته او ټوله شپه بېګا راله خوب نه راته ستا تصویر مې مخې ته نیولی و ستا تصویر مې مخې ته نیولی و ویښ وم در سبا راله خوب نه راته ګوره په ګولو باندې مې راوستو ګوره په ګولو باندې مې راوستو او ګوره په رضا راله خوب نه راته ټوله شپه مې ستا په څنګل تېره کړه څه ووایم اشنا راله خوب نه راته تا سره مې ستا کوڅه کې ولیدو تا سره مې ستا کوڅه کې ولیدو او بیا هغه مولا راله خوب نه راته یاد دې شي صاحبه چې درغلی وم یاد دې شي صاحبه چې درغلی وم
هغه شان کې بیا راله خوب نه راته. ګرانو مینوالو ډېر ژر به وي په بل پروګرام کې به د یو بل ملګري سره تاسو ته مخاطب یو که ساګانو بې وفایي ونه کړه او مرګي پرېښودي نو ډېر ژر به چې په بل پروګرام کې به همدغسې د یو روک ملګري سره مخاطب کېږو تر هغه دمه پورې تر هغه ساعته پورې د هغه ګړی پورې خپل کوربه صاحب مانیروال له ورکړه اجازت چېرته چې امید ښاد او آباد اوسئ د لوی الله په امان.